دا 200,000 کیلومتره مزل کوي اول ته پوجانو نه جامع وباسي دا اسټابلیشمنټ څه وظیفه لري؟ دا به دې پسې ګرځي چې عمران خان دا به دې پسې ګرځي چې عمران خان جنډه څوک اوچت نه کړي، دا به دې پسې ګرځي چې فضل الرحمن جلسه ونه کړي، دا به دې پسې ګرځي چې احمد منیر څنګه مړ کړو، دا به دې پسې ګرځي چې نواز شریف ته مریم نواز ته لابي څنګه وکړو. زما جګري یار راغی جاپانی، ستړی مه شې په غم کې د سره شریک لالا جانه، ته خو داسې غټ شوی پوجان ستاسو مړه کېږي وزن زما ختم شوی. ولا چې خفه یو جنرال صاحب ډېر بد حالات یې الله رحم وکړه. ته خدای چې ته خفه یې تا به کوم روژه ماته یې پرېښوي؟ نه دې ده پرېښی. او زه چې روژې اولې ورځې نه تر اوسه پورې ما په ښه زړه روژه ماته یې نه ده کړی، ولې چې زما مسلمان ګاونډي کې پرېښه خو نه دی، پرېښی نه دی باید چې دا د اوس ویلي وای چې ما ته کومه خبره وکړه تا ځان ته م وکړه. ما روژه ماته یې نه ده کړی 11 بجې 12 بجې دا ننم کباب سیخان پخو ما د مرۍ نه کته نه تېرېده. ولې مرۍ نه مې کته نه تېرېده. علت یې درته وایم، علت یې دا درته وایم چې په یو برید کې 240 فوجان مړه شول، بلکې 90 مړه شول. ما ویل چې دغه 900 وای نو څه ټاکه رالوېده، 2200 وای نو څه کېده؟ جنرال صاحب دا خبرې مه کوه، خیر وایي دا خبرې مه کوه. باور په خدای وکړه چې د ما چرت پې باندې په دې خراب و، لیس مې ډوډۍ ته تورې کېده نه. مولانا صاحب سترګې مې تورې کړې دي د خوشحالۍ نه. نه مې تور زه سترګې نه تورم. مولانا صاحب یو ایټمي طاقت 1 میلیون فوج، پاکستان مالیه ټیکس او بیا 1500 فوجان ژوندي نیول، یہ کیا بات ہے یار؟ جنرال صاحب 1500 باندې تاسو خو سم تبلیغات له هوا ورکوي، دا دومره شی نه ده. تل خو به سلمم ګوره دا خدا چټیانې بیچارهګان کورول تلنو دا خو څه پته لګینو، دا خو څه جنگ میدان کې نه نیولي، څه جنگ میدان کې خو نه نیولي. بیچارهګان خو خدای دې وکړي چې په باتروم کې په غلو نیولي خو یې دي کنه. ما یا خدا مثال مې درته ویلې، یو ایټمي طاقت او 15 بلوچستان راځي 1500 فوجان ژوندي نیسي. دا والله ماته مسؤل ذمہوار څوک ده؟ ذمہوار څوک ده؟ آرمی چیف ذمہوار ده که نه؟ وزیر اعظم ذمہوار ده که نه؟ اسټابلیشمنټ ذمہوار ده که نه؟ هو په جمهوریت کې خو لکه دوی عوام ته جوابدی دي که نه؟ ښه چې عوام ته جوابدی دي نو څنګه وایي چې د دې ماسټر مایند په افغانستان کې و؟ نو دوی سره به څه اطلاعات وي نو نه یم خبر. خو جنرال صاحب تاسو دا ماسټر مایند چې په افغانستان کې دا 200,000 کیلومتره مزل کوي اول ته پوجانو نه جامع وباسي، دا اسټابلیشمنټ څه وظیفه لري؟ دا به دې پسې ګرځي چې عمران خان دا به دې پسې ګرځي چې عمران خان جنډه څوک اوچت نه کړي، دا به دې پسې ګرځي چې فضل الرحمن جلسه ونه کړي، دا به دې پسې ګرځي چې احمد منیر څنګه مړ کړو، دا به دې پسې ګرځي چې نواز شریف ته مریم نواز ته لابي څنګه وکړو. ښه دې د حل لار تاسو سره شته چې څنګه امن راشي؟ جنرال صاحب ګوره یو کار وکړی چې هغه را سره ونه کړې، ګوره غداري ډېر ښه ګاونډیتوب هم در سره او دا کارونه به سره یو بل سره غداري نه کوو. نه دې د حل لار شته نو حل به راباسو، حل به راباسو. حل تاسو نه شوی ستی، زه درته حل باسم. تورخم کې دوی مرګ ترځي او نه خلاصوي خبره ته هم به د IMF له قرضونه خلاص شي، هم به پاکستان ترقي کوي. قسم به خدای چې 10 کاله بعد مې دوبۍ درته جوړه کړې نه وای. حال ما سره ده د پاکستان د فوج مشر به زه شم، د اسټابلیشمنټ مصر به عقاب الحنفي شي، وزیر داخله به فهیم شنواری سي. ما دا کار مطلب 1 میلیون فوج نه 50,000 فوج د ما په کار ده. ایټم بم به ما ته راکې، دربر د مزایل به ما دا ټول به ما ته راکې، بیا د پاکستان کې څوک نامني راولي. ایټم بم دوره پاکستان ایټم بم ما ته ګوره خبرې ته غوږ شه باندې په قرار پاتې نشي. دا نور فوج د ټول کورونو ته راشي. ودرېږه 100 وزارتونه دي، د ما 100 نه دي په کار، 15 دانې مې په کار دي، نور مشاورین ټول کور ته لیږم. مراعات مفت بجلی، مفت گیس، مفت ډیزل، مفت پټرول، مفت ګاډي په سرکار باندې بند. پارلمنت کې د ما 600 کسان نه دي په کار، صرف 1.5 مې په کار دي، د سړي زامن مې په کار دي. مراعات به نه وي، بجلی به مفت نه وي،
د تاسو په ملک کې د جماعت بیل یونټ په 100 روپۍ ده او د فوجي او د پارلمنټریان او د وزیر او د دوی مراعات وګوره چې څومره دي. د جماعت ټولو جماعتونو بجلی به فری وي، د مدرسو به فری وي، فنډینګ به ټول حکومت ورکوي. ته بیا وګوره زه دا عمل درته سموم که نه؟ خدای ستاسو سټ مات که غله مو کېنولي دي. یو د په بابا جونز کې په اسټرالیا کې جزیرې جوړوي، بل د په خلیج کې جوړوي، بل د په امریکا کې جوړوي. چیف جسټس د چې ریټایر سي امریکې ته ځي، آرمي چیف د ریټایر سي تښتي امریکې ته ځي، صدر د چې ریټایر سي وزیر اعظم د هغه نه خلاص شي د غلا دوسیې دي. ما ته د عمل کواله کوي. اولینی کار چې زه کوم په 400 چوک کې به یې ملولي راځوړندوم، په هرې صوبې کې په هره ضلع کې یو غدار درته راځوړندوم، په سر کې به یې ملولي وي. ته بیا وګوره چې امن راځي که نه راځي. ته وګوره چې بیا رشوت، فساد، غلا چې چا کول هغه به ډایرکټ اعدامي. جیلونو کې چې څومره قیدیان دي، چا موبایل غلا کړی، چا 50 لکه پاکستاني روپۍ غلا، دا ټول خوشې کوم. غټ غټ غړه نیسم، غټ واړه غله په چارجر د غال نیولای 15 کاله قید. دا څه سړیتوب ده؟ افغانستان کې 52 ملکونو د امریکا او د پاکستان په شمول دلته امن رانه وسته. 15 ملایان طالبان راغلل، امن ده. تورخم دروازه ته وای بنده، تا بنده کړې ده، زه نه خلاصوم. زه تورخم ته ضرورت نه لرم. ولې دې بندوله؟ ته اوس په ما باندې خپلې خبرې منې تورخم بندی؟ ولې ضرورت نه لري؟ هیڅ ضرورت نه ورته لرم. د تا خو صاف پاپړ مې نه دي په کار، ایکسپایر دوایي مې نه ده نه په کار، ایکسپایر غوړي مې دې نه دي په کار، د پنجاب وړه مې نه دي په کار، بلکل یې رالیږم. ته چې زما د میوو په وخت کې تورخم بندوي، تا د مالټو په وخت کې دې بند دي، تا د کیلو په وخت کې دې بند دي. زه انار در لیږم او ته ماته ټیپر رالیږې، زه مڼې در لیږم ته ماته مولۍ رالیږې. زه په تاوان کې یم. انګور وخت کې ته لارې بندې کې، زما 15,000 ټیلرونه د انګورو شربت رواني. ته کې شک ګڼې دا ایټم چا جوړ کړی و؟ ایټم نور سیزدانه نه و، خو مشر عبدالقدیر خان و. بیا تاسو عبدالقدیر خان سره څه وکړل؟ هغه خیر بس څه مشکلات و که نه داخلي. وزیر اعظم په لور باندې ګیر شوی و که نه؟ څه مشکلات؟ خیانت ته وګوره، دا دومره خبیث ملک ده. هندوستان ته مسلمان عبدالکلام ایټم بم جوړ که، هغه د هندوستان اعزازي صدر مقرر کړ. پاکستان اسلامي ملک ته قدیر خان ایټم بم جوړ که، هغه جیل ته خطا کړ. زړه خو مې ډېر غواړي ډېر وخت پس مې ولیدې او بسلام ته راوختم او سهار مونځ ټایم دی نه بس. سلام. نن بدنن خدای کې بل څه وجهي قسم دی چې مانځه ټیمي بس. جنرال صاحب یو څه سولینه زه هم نه لرم. دا شیخ چې روغلی دی. نه ته شیخ نه سره کپ ولګو، زما مانځه ټیم دی، بیا بل ورځ ان شاء الله. نه یو دوه درې سولینه لره. خیر جنرال صاحب، مفتی صاحب دی، مفتی صاحب. جنرال صاحب اول سلومینه درته غواړم، ټولې دین کې تکتین کې زر سوال ته کوم چې جامه دي تیریږي. شاشه سوال دا دی چې هغه مفتی صاحب مو په خیال فرام جاپان نه چې دی دا دو په د وزیرستان شي چې کوم حالات لګیا دی، په دغه شی د مفتی څه نظر ورکوي؟ وروره زه خو مخکې ما جنرال صاحب ته ویلي چې باید چې زموږ په ارض کې چې امن د امن کوشش وکړو، موږ سره یو پښتانه یو که اخوا پښتانه که دی خوا دی ښه ګاونډیتوب سره وکړو او یو بل سره د یورپ ملک د امن اجرې، د امن جماعتونه، د امن ځایونه چا ړنګ کړل په وزیرستان کې؟ دهشتګردو. دهشتګرد څوک وي؟ دهشتګرد چا معلوم کړي؟ څنګه وزیرستان چې بمبار شو؟ وزیرستان چې معلوم کړي؟ وزیرستان چې بمبار شو، چا وزیرستان بمبار کو؟ نو هغه دوی و چې د موږ سیاته ورزوس والله علم چې دا څه کیسه موږ وزیرستان نه زپټول مرم نه. جنرال صاحب د کوم د چویل کنه چې داغه مسافر وي په کې زموږ څو کلیوالان دي تر اوسه ورک شوي دي او نو موږ دعاګانې ورته کوي چې خدای تعالی دې روح کور ته رانولي. او بس زموږ کورونه ړنګ کړي دي، زموږ جماعت، زموږ مدرسې شهیدانې کړي دي. نو هیڅ کله د پاکستان فوج دا مرتدین دي، د منحس دي. د دغه پاړه باندې هر مسلمان، هر پښتون، هر افغان، هر انسان هر ملک کمزوري او داخلي اختلافي کنه، خو داخلي نه دی ځکه مویا چې په غټه باندې چې دی کنه په غټه سطح باندې د مسلمانانو کې واحد داسې ملک دی چې نور هغه پر غونډي کارابان دي کدا نور دي کنه یو هغه شته چې اسرائیل سترګې مسلمانان چې د مملکت ته یا د فوج دی کنه
چې اب خپل کته باندې برید کوي لکه د لال مسجد و چې د مسلمانانو په نامه باندې د پاکستان فوج ړنګ کو په وزیرستان شي چې کوم علما وو د پاکستان په نامه باندې فوج زه تاسو یو خبره کوم شخصي اوس لګا پرویز مشرف غلطي پر نشو یو کس په غلطي باندې خټول مکت نشي کولای کنه د وزیرستان یو کس وو یا د وزیرستان یو جماعت مدرسه وا د وزیرستان یو پیغلوا یو مدرس وو د بجوړ د سوات د مومند د اپریدي د اورګزي د خلک ته معلوم وي چې چا په دغه خاور کې په شهادت ورسول اورور دا بس بد لکه ټیم غوړي کنه او ماستر نه ټیم نه غوړي ګوره هر ځای کې چې تاسو ناسته وړاړه کوي او د دین او د اسلام خبره کوي کنه نور د خپل دین خپ جرأت سره خلکو ته معرفي کوي به منسوب مکوي چې کلم په افغانستان کې د جهاد خبرې کولې د وزیرستان د خاور نم پوش ځوانان ورلېجل اوس د وزیرستان په خاور کې د تاسو غوند مفتیان باید په وزیرستان کې د وزیرستان د کونډې یتیمانو پوښتنه الله سړی لاړو کنه ولې زه و بخښه مننه کوم خپل مریض سړی ته ما خو جواب لرو د تا ما اواز وکړه چې اسرائیل تا به ورته ویلې چې 10,000 فوجیان تاسو ولېږل اول اسرائیل ته او په اسرائیلو کې چې دا کم جنگ فلسطین د مسلمانان اول چا ووجل دا خو ورنه دا پوښتنه کړې وې دا کم اسرائیل وای دا منظور پښتون باندې چاره ته دلته لیکلي چې حمله په باندې شوې ده او حالت کافي جنرال صاحب په څوک په دې اړه باندې معلومات لري چې منظور پښتون باندې رښتیا هم برید شته وګوره دا به درو خبره وي جنرال صاحب نه دا خبرونه دي دا رښتینی خبرونه نه جنرال صاحب دا سه هوایي خبرې جنرال صاحب تا نه یو ګیله لرم ډېرې بخښنې سره اورې جنرال صاحب جنرال صاحب تاسو کومه پښتنه د پاکستان د ادارې یا د فوج په اړه باندې خو نه لرئ نو مونږ به د هغوی په اړه څه هغه ولرو چې باجوړ وزیرستان میرامشاه تتخیل سوات ټولې لوټه که زه پوهېږم چې په میلیونونو مهاجر د وزیرستان نه دې ته مجبوره کړل چې په لوږه او په تند او په روژه کې له هغه جنه وباسي دا 6 کاله مخکې او ټول ریفیوجیز کړل بیا په یو عامې کورونه ورته ورانکام به یو توړه وړه ورکوه بیا بیل چې موږ ریفیوجیز سره کومک کوو زه د وزیرستان یو کس پیژنم 4,000 کمپریسرې د فریجونو کمپریسرې نه وې دا یې په دوکان کې وو او اپریشن نه وروسته چې لاړه یو کمپریسر هم نه یو دانه هم نه غلا او چرګې ته پټې کړلې چرګې جنرال صاحب د منظور پښتون خبر دروغ دی داسې منافقان دي دا کسان چې دا کومنټونه کوي نه درویش د جنرال صاحب جنرال صاحب کدا په شهید اتحادیه څوک راپورته کول ډیر کومنټونه کوي جنرال صاحب زما نه درنه کوتونه د تو لیدون کې نه پایم جننه بس بخښنه کوه کی مزیوت خبر هم کړی وي الله دې وبخښه الله دې ژوندای لرار وخت موږ خبرونه تراتلای چې زه تاسو سره د پاکستان په اړه باندې څه خبره ما ته فالو کړل ورور پرایویټ کې میسج هم راته کولای شي او زه په خدمت کې ورور جار جنرال الله دې تاسو لکه څنګه چې د موږ له سار نه دا دردونه ورک شول الله دې تاسو نه مرک کی ان شاء الله مش لګیای جنرال صاحب لګیای مش لګیای ولا کومګه له یاد وستلی استي قسم په خدای تاسو موږ خپل سترګې او خپل باڼه بول او خپل سترګې او باڼه په چا نه درنیږي